چې ناجوړه شو په یو ځنګل کې یوازې پروت دی او ساعت یې وخته مړ شو. د حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې یو سړی ډېر بدعمله، شرابونه به یې څکل، غلاګانې به یې کولې، او هغه زمانه کې چې کوم منځ او داسې عبادتونه به یې نه کول، ډاکې به یې کولې، زناکاري به یې کوله. قوم پې تنګ شو، دومره بدعمله و چې قوم پې تنګ شو، د کلي نه بار وشړ. دی به پټ راغی، قوم به و بیا به یې بار وشړ. ته بدماشې، ډاکې کې، د شپې د خلکو کنډرې کې، غلاګانې کې او دارچانې کې، مسافرم لوټې او بدعمله زناکار او ډم او څه ورته ویل کېږي شراب خور. زمونږ کلي کې به نه اوس دومره مشهور خراب سړی و بدعمله فاسقه چې مکمل د ټول کلي خلکو ورته سلام کړو، د کلي نه بار یې ویست. بار به هم څه زمانه غلاګانې او ډاکې کولې او بدعملې به یې کولې. آخره کې ناجوړه شو، چې ناجوړه شو په یو ځنګل کې یوازې پروت دی او ساعت یې وخته مړ شو. حضرت موسی علیه السلام ته الله وحی وکړه، ویې لاړ شه او په دې ځنګل کې یو سړی پروت دی او مړ دی او زما د دوستانو نه یو ډېر نږدې دوست دی او د هغه غسل به هم په خپله کې، کفن به هم په خپله ورکې او جنازه به هم په خپله کې او قبر ته به هم په خپله کوځې. کفن، دفن، قبر، جنازه هر څه به په خپله کې او زما ډېر نږدې دوست دی، فوراً ورته سنبالې که ښه قدر عزت وله وکړه او دا اعلان وکړه چې رده په جنازه کې چا هم شرکت وکړو نو الله به رده د جنازې د وجې مخلوق بخي. خدای دا څوک د الله ولی دی چې موسی علیه السلام ته نه دی خبر؟ اعلان یې وکړه هله شابه قبر کنوې او پلانکي ځنګل کې یو ډېر نیک انسان وفات شوی دی او د هغې انتظام به کوو. د کلي مشران خلک ورسره چې موسی علیه السلام ورغې ویې کتل هغه بدماش دی. الله اکبر، دا د خدای ولی دی؟ دا بېلمازه بېاودسه، دا ډاکو غل، دا بدعمله زناکاره او دا ټول اور کې ته خلک ولاړو دي، موږ د کلي نه بار شړلی دی، موږ ځان سره نه پرېښود او دی د الله ولی دی. موسی علیه السلام ته قوم بني اسرائیل خو هم داسې لږ بدماشان غوندې راوچت شو ورته چې دا تا څنګه چل دی د الله رسوله؟ دا خو هغه کس دی چې هغه ستا په حکم موږ بار شړلی، نصیحتونه ورته کړي دي او دی نه دی پوه شوی په نصیحت. موږ بار وشړه، کلي کې هم نه دی پرېښی، بار هم ډاکې کړي دي او زناکاري او شرابخوري عادت او الله وایي چې دا زما ولی دی او د ده جنازه کې څوک شرکت کوي، ابه زه بخم د ده د جنازې په وجه. حضرت موسی علیه السلام هم حیران دی، الله ته یې رجوع کړه، یا الله دا څه مسله ده؟ دا خبره خو الاوډه شوه، که داسې وي خو نه به څوک منځونه کوي او نه به څوک روجې نیسي او نه به څوک نیک عمل کوي، به چې راشه چې څونه بدماشۍ کوي او څومره بدعملی کوي، په دې به خدای ته نږدې کېږي. دا څه مسله ده؟ رب العالمین پیغمبر ته وحی را لیږي او وحی یقیني شي وي، د وحی علم یقیني وي، شک پکې نه. خوب کې شک وي، په وحی کې شک نشته او د پیغمبر خوب هم بیا وحی وي. الله ورته وحی راولېږله، وی تم ټیک وی او زم ټیک وی او ستا د امت هم ټیک وی او زم ټیک وی، بلکل ستا امت او تاسو ټیک وایې. دا سړی هم حقه بدعمله سړی دی، بدعمله زما نه خوښ، زما دوست نه، دا بېلمازه دی، بېلمازه زما دوست نه، زما نه خوښ. دا ډاکو دی، دا فاسق دی، دا شرابي دی، دا زناکار دی او دا سړی زما دوست نه، زما نه خوښ، دا زما دشمني. نو تم ټیک وی، ستا قوم هم ټیک وی او زم ټیک وی. ستا رحم ته محتاج یم الله، دا مې یقین او دا مې ایمان دی چې ستا نه لوی د رحم ذات بل څوک نشته. که دومره په غلطۍ د بل چا وکړم نو خوله به م ورته وازه نه کړم. وی دا فریاد یې وکړه حضرت موسی، زما په زړه کې جوش راغی چې واقعي دی ما مني او دی وخت کې د هېڅ څوک هم نشته او ما ته توجه را کوي. نو ما خپل رحم پې وکړو، د عفو قلم مې پراخ کړه، ګناهونه مې ورته ټول معاف کړه او د خدای د دشمنۍ د لیست نه مې کټ کړه، د خدای د دوستانو په لیست کې مې ولې نه ولیکه. دومره رحم به په بل چا کې وي؟